خپلې بیبي سره د شا په خوا کې نزاکت کول طلاق راځي که یا؟ الجواب عون الملک الوهاب حامد مصلی محمد قاسم صاحب ګناه کبیره ده. هغسې کبیره ده چې دا کس په دغسې عمل باندې خدای قهر پر دغه باندې اوري او دغه کس ملعون دی د خدای جل جلاله په دین کې. دا کس ملعون دی. حتی پیغمبر علیه السلام د داسې کس په شان کې وایي چې داسې کس راواخله په اور یې په دې دنیا کې لا وسوځه. بعضې علما کرام وایي چې د غره سې راوغورځوه. بعضې علما کرام وایي چې په چړو باندې ټکور ټکور که. حتی دغې زنانه سره که چیرې د خاوند په زور داسې عمل کوي د زنانه ته د خاوند مرګ روا دی. دا د لوط علیه السلام د قوم عمل دی چې الله جل جلاله غضب پر وکړي مځکه یې پرې کړل تر ننه پورې هغه د صدوم ښار شی نه شنکوي. شپږ لکه انسانان پکښې کې ولاړل. دا ګډ په دغه بد عملۍ باندې اخته وه. نو د خپلې بیبي سره د چا د خوا نزاکت کول دا قطعي منصوصي حرام دی حرام دی حرام دی. او دغه سړی ملعون د خدای پاک د رحمت څخه شړل سوی انسان دی. او که چیرې دغسې عمل کوي دا شړل سوی دی. او که چیرې پر دغسې عمل باندې وکړي دا سړی پر دې به حلال وای دغه سړی په دې کافر کېږي. د دې څخه باید ډېر احتیاط وکړي. اما که چیرې په خطا کې جنس سوی ښځه نه طلاق کېږي خو توبه دې کلکه وباسي. کلکه توبه دې وکړي. د دې نو غټه ګناه د شرک لاله بله نشته. الله دې وساته او ما توفیق الا بالله العلي العظیم. د داسې عمل څخه اجتناب وکړه د الله بنده. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نورو ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.